السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ویب سایټو په باره کې څه نه څه معلومات درکړم چې ویب سایټو څخه تاسو څومره روپۍ ګټلی شئ او ویب سایټ به تاسو څنګه جوړوئ، څه ترتیب به وي. د دې ټول معلومات درکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې که چېرته غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ دوستانو، زمونږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو ورځو دلته کې به زه تاسو ته خپل یو دوه ویب سایټ درښیم چې په دې کې زما څومره ارنینګ کیږي. د میاشتې تاسو ګورئ، همدغه شان د ورځې تاسو ګورئ. که چېرته تاسو ته زه دویم ویب سایټ در وښیم د خپل ځان، دلته کې هم تاسو کتلی شئ چې د ویب سایټ ارنینګ چې کوم دی ورځ کې څومره ارنینګ کیږي. نو دا تاسو څنګه ګټلی شئ؟ دلته کې که چېرته تاسو دا وایئ چې دی نه تاسو اخیستی هم دی، که چېرته دا صرف پیسې دي تاسو یې موږ ته ښیئ. نه، دلته کې تاسو ګورئ لاست پیمنټ چې 620 دی. نو دې نه تقریبا 1 لاک پلس جوړیږي چې دا ما بالکل اخیستی یو ځل نه، بار بار مې اخیستی دي دوستانو. نو که چېرته تاسو هم غواړئ په همدارنګه طریقې سره روپۍ وګټئ د ویب سایټ څخه، تاسو به زما ویب سایټ کتلی هم وي. تاسو ته به زه در هم ښیم. که چېرته تاسو په یو بروزر کې ولیکئ زما ویب سایټ ډومینو، دلته کې به تاسو ته ښکاري ورسودین.com. د دې جوړولو، د دې څخه د روپۍ ګټلو طریقه درښیم چې د دې ویب سایټو څخه تاسو څرنګه چې کومې د روپۍ ګټا شئ، څنګه به کار کوئ، یا د دې ویب سایټ مکمل جوړې تاسو اخلئ، نو بالکل جوړې هم اخیستی شئ. دلته کې تاسو زما ویب سایټ ګورئ دوستانو. ما په خپل ویب سایټ باندې چې کوم دی خپل ځان ته ایډ بند کړي دي. نو که چېرته تاسو یې وګورئ زما په ویب سایټ کې به تاسو ته فرا ایډ دلته کې شو کېږي چې په هغې باندې د احسان څخه تاسو روپۍ ګټا شئ او په د هغې سره چې کوم دی یو ارټیکل د دې شیرینګ په یوټیوب کې داسې ځایو کې کوي، هغې نه کسان راځي، ایډ باندې کلیک کېږي، نو په دې باندې تاسو ته روپۍ میلاویږي. نو دوستانو تاسو غواړئ چې یو ویب سایټ واخلئ یا یې جوړ کړئ ځان لپاره. د دې ټولو معلوماتو لپاره تاسو ته په سکرین باندې زما جیمیل ښکاري. هغه کس چې غواړي ځان ته ویب سایټ جوړ کړي په خپل نامو، نو تاسو به په دې جیمیل باندې ایمیل کوئ. هغه کسان بالکل میسیج ونه کوي، کوم کسان چې نه غواړي ویب سایټ جوړ کړي یا یې واخلي. که چېرته تاسو اپروو ویب سایټ اخیستل غواړئ هم موږ سره به وي. که چېرته تاسو د ویب سایټ اپروو کول غواړئ هم موږ سره د دې سهولت شته. که چېرته تاسو غواړئ چې صرف زموږ ویب سایټ جوړ شي، هغه وروسته په هغې کې موږ ارټیکل یې ولیکو، د ارټیکلو لیکلو وروسته یې موږ په خپله ریویو ته ولیږو، اپروو یې کړو. نو د دې ډیزاین کول، د ویب سایټ پورا ډیزاین کول، ستاسو نام، هوسټینګ دې سره دوستانو چې څه ستاسو غواړئ د بل چا ویب سایټ وګورئ، وغواړئ چې موږ ته دغه شان ویب سایټ پکار دی، نو مغه شان ویب سایټ به تاسو ته په ډېر ارزانه قیمت، په ډېر ښه قیمت موږ جوړوو. دوستانو که چېرته غواړئ تاسو بالکل اپروو د احسان نه اپروو ویب سایټ اخیستل غواړئ، هغه به هم تاسو ته میلاویږي. جیمیل آی ډي تاسو ګورئ، موږ سره په دې باندې رابطه کړی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دا به یو فیک سکرین شاټ وي، نو زه به تاسو ته ریفریش کړم. دلته کې تاسو کتلی شئ. هغه کسان په دې باندې پوهیږي څوک چا چې د ایډسن کار کړی وي، د ویب سایټو یا د ایډموب یا د یوټیوب کار کوي، هغو لپاره د دې ایډسن د دې روپیو ګټلو چې کوم دو پاته لګېږي. نو هغه کسان چې غواړي دوستانو رښتونې روپۍ وګټي، ډېرې وګټي، نو موږ سره په دې جیمیل باندې رابطه وکړئ. هغه کسان چې څوک ویب سایټ اخیستل غواړي. همدارنګه دوستانو تاسو زما دوهم ویب سایټ هم ګورئ، دا به هم زه درته ریفریش کړم. دا د پولیسۍ خلاف هم دی، خو تاسو ته ما په دې باندې ویډیو جوړه کړه تر څو تاسو ته پاته ولګېږي دومره روپۍ نه په ایډموب نه په یوټیوب کې شته څومره روپۍ چې ویب سایټ ورکوي. نو که چېرته کوم کس غواړي ویب سایټ جوړ کړي ځان لپاره، هغه کس صرف هغه کس ایمیل وکړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.